الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ګرانو محترمینو، نن هغه د شعبان د 15مې شب برات ورته وایي، د دې په باره کې ان شاء الله تعالی کافي و شافي بیان کوم. الله دې وکړي چې په غور یې واوري او عمل په وکړو موږ تاسو ټول. اول دغه آیات کریمه چې ما درته تلاوت کړي د سورة دخان، دا اوس د شعبان په 15 نازل شوی دی او که په کم. ډېر علما دې ته تک کړی دي چې دا د شعبان په شپه نازل شوی دی، چې په دې کې دا لیلة المبارکه ده او په دې کې امر تفریق کېږي، یعنې تقسیم د اشیاو کېږي. لیکن اکثر مفسرین هغه پر دې دي چې یا د آیات کریمه په لیلة القدر کې نازل شوی دی چې هغه په روژه کې راځي، د روژې په اخرو لسو شپو په تاک کې راځي. او هغه دا تفسیر عبدالله ابن عباس، قتاده، ابن جبیر، مجاهد او ابن زید و حسن دی روایت کړي، او اکثر مفسرین او ظواهرم د دوی سره دي. او اکثر مفسرین دا ټول تحقیق ډېر تفاسیر نقل کوي، خو زه به د یوه حواله ورکړم 25م جز هغه رولماني چې زموږ د مذهب ډېر هغه تحقیقي تفسیر دی په 110 صفحه کې 25م جز هغه پر سورة دخان باندې. نو علا ټول زموږ تفاسیر چار یو راواخې ترجیح هغه بل د اکرامه کول دا نقل کوي، خو اصح کول دا دی چې دا په لیلة القدر کې نازل شوی دی چې هغه په روژه کې دی، دا په 15 کې نه دی. دوهمه خبره دا ده چې د 15 د شپې نفس فضیلت دی، دا ثابت دی که نه دی. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبكع فقال أكنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله وأكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيقتل لأكثر من عدد الشعر غنم قلب. عائشة وايي ما نبي عليه الصلاة والسلام یو شپه ورکړي چې نو پسې وګرځېدلم، هغه د ځایه څه ولاړ شوی و چې پسې وګرځېدلم دیم په جنت بوکي کې چې دا د مدینې منورې هاجره ده دلته پیدا کړي. دې راته ولته ده رسول الله مبارک راته ولته پر دې بیرېدلې چې الله پاک و د الله رسول به زما سره ظلم وکړي، یعنې ما به ستا پر وار بلې خوا ته تللی یم. دی ورته یا رسول د خدای دا نه ورته ویل چې دا به ستا ظلم وي، ته خو د الله رسول یې تا ته به ډېر شان جایز وي، هغه به تا ته الله روا کړي وي، خو زما دا ګمان و چې ته بعضې نساو ته راغلی. نبي علیه السلام ورته ویل نه، دا هغه الله تبارک وتعالی نازلیږي هغه په نصف د شعبان و سمای دنیا ته او بخښه کوي اکثر تر عدد د وریښتیانو د پسو د قلب د بنو قلب قبیله. بنو قلب یو قبیله و په عربو کې چې هغه ډېر پسونه یې درلوده، د دوی د دغه پسو تر وریښتیانو لا زیات په دې باندې عفو ورته کوي. دا حدیث خو راغی، لیکن په دې حدیث کې علما هغه انقطاع وایي د دې په سند کې هغه حجاج بن عطاط د یحیی بن ابي کثیر سره ملاقات نه دی شوی، د یحیی بن ابي کثیر بیا هغه د عروه سره نه دی شوی. خو بل روایت بیا هغه راځي د یحیی بن معین هغه هم د عروه سره وایي چې راځي د عروه سره ملاقات شوی دی، خو بل انقطاع پکې راځي. فرار تقدیر باندې د حدیث کله منقطع شو، ضعیف شو. لیکن اوس د فضیلت په باره کې نو څه به وایو؟ اصح قول دا دی چې تقریبا 15 روایته هغه مرفوع مقطوع
دا علامه سویتی په در منصور شپږم جلد 24مه صفحه کې را نقل کړي دي. حالت را نقل کړي دي بارایا د پای ټوټل دا ویلي دي چې حدیث قسم په هر طریقه راواخې سندن ضعیف دی، لیکن خو یو د بل تقویه کوي. دا یو دوهم هر حدیث ضعیف په زموږ علماو دا لیکلي دي، وایي حدیث که نفس سندن ضعیف په سره ترک نه کوي، دې ته موږ ګوري چې صحابه یا تابعین تعامل پکړی دي کنه دي. دغه حدیث باندې تعامل چا کړی دی؟ هغه صحابه مبارکانو او تابعین کړی دي. نو خالص سند نه کته کیږي. نو اصح کول دا دی چې فضیلت د شپې ثابت دی. دا شپه فضیلت طریقه څه حدیثونه انفرادي په سند ضعیف دي، لیکن یو د بل د قوت د بل د تایید په وجه قوت پکې راغی، بل د دوی قوت په تعامل راغی چې تعامل د صحابه او د تابعین په دې شپه د ډیر عبادت راغلی. دا در منصور په شپږم جلد 24مه صفحه کې دا را نقل کړي دي. دا غرقم مولانا و مشفی رحمه الله تعالی پر رساله شب برات 8مه صفحه کې دا غرقم مواهب لدنیا په 55مه صفحه کې دا غرقم مدخل د حاج مکی هغه په 208مه صفحه کې او دا غرقم معرفت السنن هغه د مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله تعالی په شپږم جلد 9مه صفحه کې دا غرقم هغه درس ترمذی د شیخ الاسلام هغه په 2م جلد 400 هغه 15مه صفحه کې. نو ګرانو محترمینو فضیلت خو د شپې نو اوله خبره آیات کې دغه شان اصح دا دی چې آیات په شب قدر کې نه سعودي په ليله شعبان کې نه دي، دانش په شعبان کې نه دي. دوهم دا دی چې فضیلت د شپې دا ثابت دی او ثابت دی. درېمه خبره دا ده چې د دې شپې هغه وظیفه څنګه رقم وظیفه څنګه رقم عبادت په سړی کوي. اصح کول دا دی چې په دې شپه باندې سړی لمونځ تر پخوا ته زیات وکړي، دا پروا نه کوي. دا لمونځ به انفرادي کوي، اجتماع نه چې خلک راجمع شي په دې کې یا صلات تسبیح کوي په اجتماع باندې یا په اجتماع نفلونه کوي یا نور. پس تر نور وخت عبادت خود ګردو اقسام سره د انواع سره عبادت چې وسی شدي، نفل وسی هم او قرآن وسی هم، تسبیح او تعلیل وسی هم، دعاګانې وسی هم. دا شپه چې په دې باندې تېره شي او ګوره اجتماعي به نه وي، هغه لکه د تراوح یا هغه دی په رجب کې راوځي په اولو کې په اول جمعه کې هغه هم زموږ علماو دا لیکلي دي چې دا هغه بدعت دغه هم کراولا شي اجتماع په دې کې کوي خپل څوک دی هغه بدعت بولي، لکه صلات الرغائب د یبول په رجب کې کوي په اول جمعه کې، اما هغه بدعت دی دغه رقم کچيري په 15 کې سړی په جمع باندې ډیر خلک راجمع شي دا کار کوي. بدعت انفرادي فضیلت ثابت شو چې پاره نو چې سړی کار وکړي، منځونه هم ډیر وکړي، عبادت هم وکړي، دغه قرآن هم وایي، تسبیح هم وایي، تعلیل هم وایي، دعاګانې هم خدای ته وکړي. دا بیا رضی مختار ملا صاحب هغه په جلد اول 1500مه صفحه کې دا یا دوی خبرې او بارنو دا اوله صدرې خبرې شوې. آیات په دې شان کې نو فضیلت ثابت شو، خو په دې شپه کې به سړی کم عبادت کوي. څلورمه خبره دغه حدیثونه چې د حضرت علي کرم الله وجهه ته منسوب کړي دي، وایي حضرت علي کرم الله وجهه دغه وایي دی وایي چې هغه وایي که چیرې سړی لمونځ وکړي هغه دغه 100 رکعاته په 500 سلامو، یعنی فرض ورکات سلام وګرځاوه، په هر رکعت کې 10 واره تر الحمدلله ورسته کول ولا او یا 10 رکعات وکړي په هر رکعت کې تر الحمدلله ورسته 100 واره کول ولا نو دا به څه کېږي. او یا چې به د دنیا او د آخرت قبول شي. دا څلورمه خبره ته څه ګوري. او یا چې د دنیا او د آخرت قبول شي او اویا بلای به خدای جنده پکې پاویا کسانو کې به دالی بیت خپل شفاعت قبول شي. دا په دې لپاره زم راغلي، په دې لپاره زم راغلي دي چار حاجت په خدای ورته ادا کې په دغه شپه چې دی طلب وکړي او د تبا اویا زره هوري ورته وشي، دا ری هوري د پاره به اویا زره غلامان وي او دغه دي او اویا زره ولدان به او دا غره کم شفاعت کوي. دا خدای د مور پلار دغه سړي هر یو به وکي په اویا زره کې
دا په بل نسخه د حدیث راغلی دی په نور ځایو کې هغه په رقم باندې یو نه دا هغه رقم که 40 په شعبان باندې لمونځ وکړي 14 رکعات په هر رکعت کې هغه 10 واره قل والله وویله نو په لس کسانانو کې به شفاعت قبول شي چې هغه ورته واجب شوی یا نور حدیث دغه رقم ټول حدیثونه دا موضوعي دي په دې باندې څوک خطا نه وځي دغه ځای ته شک فکر وکړي دا ځای ته مفکر دي دا ځای مزدش زوایمه یا علامه ابن جوزی په واقعي مصفه کې دا رقم هغه ملالی قاری په موضوعات کبرا کې 1250 لمبر حدیث کوي او صفات 313 او یو دیرشمه صفات د موضوعات کبرا دا حدیث په موضوعي دی دا رقم بدرالدین عینی په عمدة القاری هغه په لسم جلد 2 کې مصفه کې دا لیکل دي چې دا حدیث موضوعي دی دا رقم شیخ الاسلام په درس تلمیذی 4 جلد دا په درس تلمیذی 2 جلد هغه په 400 شپږاتیا مصفه کې دا لیکل دي چې دا حدیث موضوعي دی دا چې پاموي یوازې دا نه زموږ ډیر علماو بیخي ډیر علماو دغه قدر مدرتانه کوي چې هغه څه کفایه چې هغه ماشي قناعت په اوس نور ډیر چې هغه د فتاوی زموږ اره ور واشه ډیر دا پروايي چې د حدیث په لڅوک کې موضوعي دي د حدیث نشته سید د حدیث په موضوعي شو د حدیث نشته اوس بل خبره نو د شپې دغه چې دا خاص منځي په دونه وژدي په دغه کارتو دا خو نشته اجتماع نشته چې سړی په جمع کې اړ دي انفرادي منځو کې چې ډیر عبادت وکړي پروا نه کوي دا څلور خبرې پنځمه خبرې د ورځې روژه تا یا د ورځې روژه په دغه ورځ باندې بدعت ده که نورې روژې سړی نه ونیسي ډېرې ورځې فضیلت روژه نیسي دا بدعت ده دا پنځم شپږمه په دغه شپه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د عایشې په حدیث کې راغلی چې دی جنتي بقیع ته تللی و نو قبر ته تګ څنګه دی هجرې ته په دا شپه ګرانو محترمینو په دغه شپه هجرې ته تګ نفس اصل خو پیدا شو چې د الله رسول تګ کړی دی لیکن خو نبي علیه السلام دوام نه دی پر کړی چې دوام یې نه پر وکړي بل وخت نه دی تللی نور وختونه نه دی تللی نو په دغه وجه باندې کې سړی سنت وبولي خو ښه کار نه دی او که یو وخت سړی ورشي خامخا سنت وبولي سنت مستمره وبولي 4 وخت زوردم سنت یې خو ښه نه دی او که دغه یو وخت ورشي نو مزایقه نشته یعنی پروا نه کوي که یو وخت یو معنا ته فرض که پر ما باندې ډېر هغه شب برات راځي او ورځ زه ورسم نو پروا نه کوي او نور دغه موضوعیت د حدیث هغه پر رساله شب برات کوم هغه مولانا مشکر رحمه الله تعالی په داتم او نه مولسمه صفه کې ته وګوري عمل توای خو خیر خو هغه ډیر ځای نه وای ما چې دغه مطلوبونه تر دغه شب برات پر ټول خبرې دغه شي ان شاء الله په ګډ به مستقله شوی زیارت ته یو وخت سره ورڅ پروانه کوي روزه په دغه ورځ نیول سار بدعت او پاتو د شپې عبادت اجتماعي هغه بدعت دی او کسره راولار کسي دغه کې دا خاص من کې دا خاص دونه ثوابونه لري دا شکل ولا کدا وای د حدیث موضوعي دی او کداغه انفرادي دی عبادت کې دا ډیره شکار دی او نفس فضیلت ثابت دی او هغه آیات اصح کول دا چې دا پدې کې نه دی دا خلاصه سو والله سبحانه اعلم